اولا ځل به ور معرفي کوي چې دا کار منکر دی، دوهم ځل به په نرمه لهجه دغه ممانعت ترې نه کوي، په دریم قدم کې به لښتون د لهجه ورته کاروي چې دا کار منکر دی، دا کار مه کوه. علما موجود دي، د دې په هکله تاسو د علماو نه پوښتنه وکړئ. څلورم قدم کې به په لاس باندې هغه منکر منع کوي. د برچي غیور ولسه په ټول د دغه یو نیم کال کې چې زه دلته راغلی یم، تاسو ما شاید وپېژنئ. زه هر مکتب ته، هر کورس او د دانشګاه، هر کارخانې، هر مارکیټ، هر ساحې ته په بار بار تللی یم. په بار بار ما د منکراتو د منع توصیه خلکو ته کړې او د معروفاتو د ایجاد توصیه مې ورته کړې. په ټول د یو نیم کال کې که تاسې د مکاتبو له مدیر صاحبانو، د دانشګاهو له رئیسانو، مدیر صاحبانو څخه، د نورو داسې کارخانو له مالکینو، مدیرینو څخه، د مارکیټونو له مسؤلینو څخه پوښتنه وکړئ چې تاسې ته د امر بالمعروف محتسبین څو ځلې راغلي، څو ځلې تاسې توصیه کړې چې دا کار منکر دی، دا کار مه کوه. بار بار موږ هر ځای ته تللي یو، چونکې چې په دې ورځو کې موږ د زنانه پولیسو په توسط باندې ځینې هغه انجینکۍ، هغه زنانه موږ توقف کړي دي چې هغه بې حجابه وي. هغه حجاب هم موږ د دې نه دی غوښتی، کوم چې شریعت امر ورباندې کړی چې صرف یوه سترګه بېلوڅه وي چې لار ورباندې وویني. داسې حجاب هم موږ په خلکو نه دی لازم کړی. موږ داسې انجینکۍ توقف کړي، بعضې زنانه هم توقف کړي د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بلکل بې حجاب او برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به یې وه یا برجس موږ پښتو کې ورته ویایو، او یو پیرن به یې زرفناني به یې اچولې وه. د دې په وجه توقف شوي دي چې د هغو فامیل ورثه په دې باندې خبر کو، هغه په دې تماس کې کو چې د تا دغه لور یا د تا ښځه یا خور بې حجابه ګرځي، د دوی د بې حجابۍ مخه ونیسه. نور هیڅ نه دي پېښ. دا چې نن مجازي نړۍ کې د مختلفو رسنیو لخوا، لکه مخکې چې محترم ولي صاحب تاسو ته بیان کې مختلفې اوازې خورې دي، د برچي غیور ولسه زه له دې سټیج څخه په تاسو باندې آواز کوم که له دې شیانو څخه یو شی ثابت شوه، له دې شیانو څخه که تاسو یو ثابت کا، ما محکمې ته پیش کړئ. له دې شیانو څخه که یو شی دلته ثابت شوله، ګیله مې له وکیل صاحبانو، علماو، سپین ږیرو څخه موږ دا ګیله ده چې تاسې دغه خرافات د دشمنانو د خولې نه مختلف قسمه مغرضانه خبرې اورېدلې. زموږ د دفتر دروازه خو ستاسو په مخ خلاصه ده، تاسو د موږ مشران یې، شپه ورځ د موږ د دفتر دروازه ستاسو په مخ خلاصه ده. موږ د تاسو په غېږ کې ژوند کوو، ولې یو څوک نه راځي د موږ نه پوښتنه په دې هکله یې نه کوله؟ دا چې نن د رسنیو بدرګه کېدله، دا چې د هغو خبر تایید کېدله، دا چې یو بل ته د خبر کېده چې داسې داسې حالات روان دی. مشرانو تاسو ولې نه راتلئ؟ موږ خو تاسو بچیان یو، تاسو زموږ مشران یې، موږ د تاسو مشورې ته احتیاج ضرورت لرو، د تاسو مشورې ته. ولې زموږ نه پوښتنه چې دا څه حالات روان دي؟ آیا دا کوم شیان چې نن تبلیغات روان دي آیا دا حقیقت لري؟ خو که دې شیانو حقیقت درلودی موږ به نه پوهېدو، ولې د موږ مخه تاسو نه نیوله؟ ولې مشوره نیکه نه رکوله؟ نو وروڼه زه نور خبرې نه کوم، دغه یوه خبر کوم چې د الله په خاطر باندې افغانستان زیات دشمنان لري، مسلمانان زیات دشمنان لري. د موږ او ستاسو اتفاق، یووالی، آرامي، پرمختګ د دنیا ته نه دی خوښ، د خلکو نه دی خوښ، قابل د قبول نه دی ورته.
مختلف قسمه تبلیغات کیږي د خلکو په پوچو تبلیغاتو د هغو بې ځایه خبرو پسې مه ځئ یو ځان ته یو ځلې حقیقت معلوموئ وروسته بیا عمل کوئ او آخر کې کومه آیه کریمه چې ما تلاوت کړله الله تبارک وتعالی فرمایي قل هذه السبیل ادعو الى الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د امت ته دې ووایه د امتیانو ته دې خبر وکړه هذه السبیل دغه دعوت کړل قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة ورته ویې پیغمبر السلام چې دغه دعوت کړل د زما لاره ده ادعو الى الله على بصیرة د الله دین ته دعوت کوم سره د دلیل ما سره دلیل موجود دی انا ومن اتبعنی دا زما کارم دی او څوک چې د ما اتباع کا د هغوم دا وظیفه ده نورون امر بالمعروف د موږ تاسې ټولو وظیفه ده چې د الله دین ته به دعوت کوو خو سره د دلیله نن چې موږ د حجاب دپاره دعوت کوو چې حجاب مراعت کوي د منکراتو مخه نیسو دا مو د امارت اسلامي یو خپل شخصي فارمولا یو قانون نه دی جوړ کړی دی موږ سره یو دلیل دی چې دلیل الهي سره موجود دی یغو په بنا باندې موږ د دعوت کوو نو علما کرامو زموږ ستاسو ټولو دا وظیفه ده چې د منکراتو مخه به نیسو معروف